د خوست ولایت بزګران وایي چې سږکال د کچالانو فصل ښه برابر شوی دی چې ورسره سمې حاصلات هم زیات شوي. دوی زیاتوي که د کرنې اړوند د ادارې ورسره د اصلاح شویو تخم، مناسب درمل او بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، نو په دغه ولایت کې به د کچالانو کښت لا دې هم زیات شي. کنی دغه ګربه سرو ساحه چې ده دا خو بیخي ډېر سبزی هم کرلی کېږي، هر څه کرلی کېږي. ما داسې وښیه چې 400 منه الوګان کرلی دي، خو یو نفر هم ماته دلته نه دی راغلی چې یا به تا سره مرسته وکړو یا به کومک وکړو. بیخي الحمدلله سا خو بیخي ښه الوګان وایي، موږ ډېر ښه حاصل یې ورکړو. سا موږ حاصل چې کله په حاصل ورسېږي دلته ریټ خراب شي، بس موږ ته دغه ته باید یو تصمیم جوړ کړي، مطلب تصمیم ونیسي چې موږ د حاصلات په ښه ریټ وځي. دو ورته سږ کال چې دا الګونې بیخي ډېر کرلی دي، یعنې بل داسې خبره ده چې نره سبزی خوند نشته، الګونې ته بیخي مخ اړولی دی، خو بیخي د ورته دا کرونده کې زیات کرل شوي دي الګان، ښه نتیجه یې ورکړي دو، ښه کار یې کړی دی. او بل مځکې مو انشاءالله ښې دي، بیخي ښه الګ ځینې استلی کېږي، نو بیخي ډېرې کرل کېږي الګون دلته. 100 منه 10 منه الګون وکرو او 200 منه 300 منه الګون ځینې وبوسو. بل خوا یو شمېر دوکانداران وایي چې وطني کچالو د بهرنیو کچالو په پرتله ښه خوند، لوړ کیفیت او مناسب قیمت لري. دوی له خلکو غواړي چې د هیواد له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي، ترڅو د بهرنیو وارداتو اړتیا کمه شي. هغوی هم له اړونده چارواکو غواړي چې د سبزیجاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو جوړولو برخه کې همکاري وکړي، ترڅو کورني محصولات خوندي پاتې شي او د بازار اړتیاوې پوره کړی شي. مخته پاکستان نرتلو چې زماشي پاکستان نرسي چې وړا شي د پوسې کوبل نرسي چې راسي نرسي په لخمري نرسي دغه کندیس نرسي ما غنرسي غزنینا دغه منطقه نرسي. باید مرسته دا وشي چې قانوني دا وشي چې باید سړی خینې جوړې شي ورته دا وسوتلی شي. ورته مهال د خوست ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د کچالو د کرکیلې زیاتوالي ته خوشبین دي. د دوی په وینا سږ کال په خوست کې پر شاوخوا 200 هکتار ځمکه کچالان کرل شوي چې حاصل د پام وړ ښه دی. مسؤلین ډاډ ورکوي چې له بزګرانو سره به د اړینو وسایلو او توکو د برابرولو په برخه کې لازمه همکاري وکړي. ساګ د کچالانو چې دی بیخي ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه چې د خوست خاوره اقلیمي شرایط ورته مناسب دي او سږ کال تقریبا 200 هکتاره ځمکه په کچالانو باندې کرل شوې ده. موږ کوشش کوو انشاءالله چې مناسب مارکیټینګ ورته پیدا کړو. یو به د بزګر لپاره هم عواید لاسته راوړل شوي، عایدې ستونزې خوارۍ مشکلات به هم پرې راپه شوي، او بل پلته به زموږ مارکیټینګ د خپلو عوامو وګړو لپاره مناسب ډول پاتې شوی. دا یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د کچالو ترڅنګ سره بنجان، تور بنجان، پیاز، لوبیا، میوې او بیلابیل نور سبزیجات هم کرل کېږي چې تر زیاته بریده د یاد ولایت د خلکو اړتیاوې پوره کړي دي.